سلامونه او نیکی هیلې د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د رڼا ناول اومه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول اتمې او وروستۍ برخې ته هرکلی کوم. هیله ده چې د دې برخې تر پایه هم زموږ ملتیا وکړئ. تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې په ما پسې مې پلار 4 کلیوال را لیږلي وه. خدای خبر چې دی به چا خبر کړی وه، خو کلیوال زما د سفر ملګرو ته ویل چې که مو جمال در سره بوت نو د ملک عبدالکریم بدي مو مبارک شه. کله چې کور ته راغلم پلار مې په چوتره کې ولاړ ولید. تنده یې له ګونځو ډک وه او په خشکه یې راته وویل چې څه غواړې؟ ما هم لنډ ځواب ورکړ، رڼا. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. پلار مې په هماغه شیبه هېڅ ونه ویل، خو د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې په کلکه راته یاده کړه چې رڼا دې له زړه وباسه. نه زموږ کور کومه یتیمخانه ده او نه هم د یوې خوارې کونډې لور د ملک عبدالکریم خان کلا ته راودېدی شي. ما یوازې ورته وژړل، خو ماخوستن مې مور ته وویل چې ډېر ژر به دا کور پرېږدم. له هغه وروسته به مې پلار هره ګړۍ پوښتنه راپسې کوله. په ما پسې جاسوسان واچول او ان له ډېرې وړې خبرې به هم خبرېده. دی پوهېدلی و چې نه انګریزي وایم او نه مې هم د مکتب له کتابونو سره جوړه ده. په دې خبره ډېر ځورېده. کله کله به یې خوشکه راته کوله او چې خوشکې به کار ونه کړ بیا به یې په پسته ژبه راته ویل چې زما خیر غواړي. یوه ورځ مې پلار له کوره ووت، یوه اونۍ ورک وه. مور مې راته ویل چې پاکستان ته تللی، خو زه یې د تګ په علت ونه پوهېدم. د هغه په غیاب کې د کور پرېښودل هم راته ګران وه. خو کله چې بیرته راغی په هماغه ګړۍ خپلې کوټې ته ور وغوښتم. رایاده یې کړه چې له قاچاقبره سره غږېدلی یم. 8 لکه کلدارې مې پیشکي ورکړي دي او ته باید له امتحانه وروسته لندن ته لاړ شې. پلار مې ډېرې خبرې وکړې، خو کله چې خوله ستړې شوه زما نظر منفي و. یو ځل بیا کاوړ ورغی، سپکې سپورې راته وویلې او له خولې څخه یې ځګونه باد شول. څو ورځې وروسته یې بیا ور وغوښتم. دا ځل یې تندی غوړېدلی و او په پسته ژبه یې راته وویل چې سمه ده، رڼا به دې کور ته راشي، خو په یو شرط. دا چې ما هغه ګړۍ څنګه احساس درلود نشم ویلی، خو پوهېدم چې په ژوند کې مې دومره خوشحالي نه ولیدلې. زه د هغه هر شرط ته تیار وم. پلار مې رایاده کړه چې لندن ته به ځې. دلیل یې دا و چې له یوې خوا یې تاوان شوی او له بل لوري په بهر کې د زوی لوړې زده کړې لویه هیله ده. دا یې هم وویل چې تر اوسه لا د واده نه یې، رڼا هم کوچنۍ ده او 2 کاله وروسته به د کوژده واده یو ځای وي. ما هم شرط ورته کېښود، دا چې کوژده به وسوي خو واده ته کلونه صبر کولی شم. پلار مې په خندا راته وویل چې زما ژبه ده، هېڅ وخت له خپلې خبرې نه اوړم. زه په دې پوهېدم خو د لا ډېر ټینګار لپاره مې د قسم د خوړلو ورته وویل. د هغه په ټنډه کې ګونځې پیدا شوې. یوه شیبه غلی و، ځمکې ته یې کتل، خو بیا یې سر پورته کړ او په خشکه یې راته وویل چې سمه ده، د غزني په اولیاو قسم درته کوم. د پلار په قسم کې مې نور څه نشو ویلی. د هغه لاسونه مې ښکل کړل او په منډه له کلا ووتم. جانداد مې خبر کړ، دی هم بې له ځنډه زاړه چمبر ته روان شو. له هغه وروسته مې یو ځل بیا ژوند ته تمه پیدا شوه. له درسونو سره مې زړه وتاړه. تل به مې کتاب مخې ته نیولی و او د مور و پلار منونکی زوی وم. کلني امتحانونه مې ورکړل او بیا داسې ورځ هم راورسېده چې په سبا یې باید ما کلی پرېښی وای. په هغه ورځ ډېر خواشینی وم. د رڼا لرېوالی مې نشو زغملی، خو کله چې به د پلار قسم را یاد شو ځان ته به مې تسلي ورکوله او راتلونکي ته به په تمه وم. ماسپښین مې د جانداد په واسطه رڼا خبره کړه چې غواړم در سره ووینم. ماخوستن ناوخته له کلا ووتم. د چمبر دروازه خلاصه وه او د رڼا له رالیږل شوي پیغام سره سم باید کادانې ته ورغلی وای. همداسې مې وکړل. تپه تیاره وه، هېڅ هم نه ښکارېدل. زړه مې لړزېده. پر پروړه کېناستم او د رڼا د راتلو په تمه پاتې شوم. ښه شیبه ووته، بیا مې د پښو ښکالو تر غوږ شو او شیبه وروسته مې یو وارخطا غږ واورېد. جماله؟ ورو مې وټوخل. دروازه خلاصه شوه او ورسره مې سلګۍ واورېدې. ولاړ شوم. په توره شپه کې مې لاسونه وغځول، ګوتې مې له یو چا سره ولګېدې. ورو ژړا مې واورېده او شیبه وروسته مې د رڼا سر پر ټټر پورې ولګېد. ما په لومړي ځل رڼا په غېږ کې ونیوله. دواړو ورو ورو ژړل. بیا زه غلی شوم، خو رڼا لا اوښکې تویولې او شیبه وروسته مې ټټر د هغې په اوښکو لوند شو. وروسته مې د رڼا سر ورو له خپل ټټره بیل کړ.
دواړه پر پروړه کېناستو، خو د رڼا سلګۍ نه درېدلې. ښه شېبه نوره مو وته، رڼا ورو ورو ژړل او بیا یې په غریب کې ویل چې کاشکې تل وړکتوب وای. زړه مې درد وکړ. یو ځل مې بیا د رڼا سر خپل ټټر ته رانږدې کړ او له دې سره د نجلۍ ژړا زور ونیو. ژړا یې نه تم کېده، زما هم سترګې ډکې وې او په دې ژړا کې ډېر وخت ووته. وروسته رڼا ولاړه شوه، اورلګي دې ولګ او په کونج کې مخکې ایښودل شوې لمپه یې بله کړه. په بیړه مې ورته وکتل، د دړې له چولو څخه رڼا وتله. ولاړ شوم او خپل څادر مې په وره پورې راوځړاوه. بیرته په خپل ځای کېناستم. نجلۍ ته مې وکتل، ډنګره شوې وه خو ښکلې ښکارېده او تر غټو خړو سترګو یې تور اوږده باڼه راتاو وه. زه تر ډېره هلته کېناستم. له رڼا سره مې خبرې وکړې. په وار وار مې د خپل پلار قول ور یاداوه او ډاډ مې ورکاوه چې یوازې 2 کاله نور هم صبر وکړه. ما رڼا ته تر هغو خبرې وکړې چې سلګۍ په مسکا بدلې شوې. له کادانې د راوتو پر مهال مې هغې ته خپل یو عکس ورکړ. دا د لستوڼي د کمرې په واسطه اخیستل شوی تور او سپین عکس و. هغې عکس پر ټټر پورې ونیو او کله چې د وروستي ځل لپاره راته وکتل، غټې خړې سترګې له اوښکو ډکې وې. سهار په خړه مې کلا پرېښوده، له کلي ووتم. ښه شېبه مې مزل وکړ، بیا مې شاته وکتل. له کلي د راوتلې ګوښې ولاړ چمبر د بام پر سر یو څوک ولاړ و. جمال غلی شو، څراغ ته یې وکتل، پلته سوځېدلې وه. څراغ یې ورپورته کړ، له تیلو تش وه. بیرته یې پر خپل ځای کېښود، پلته یې پورته کړه او ویې ویل موږ 4 تنه وو. په ستړو لارو مو مزل وکړ، له پاکستانه ایران ته واوښتو. هلته مو د پولیسو لخوا وهل وخوړل. د ترکیې په غرونو کې مې لاره غلطه کړه. له یونانه وروسته سمندر توپاني شو او په پای کې له 1 میاشتې ستړي او خطرناک سفر نه وروسته لندن ته ورسېدو. هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو واکمني وه. جګړې زور نیولی و او په غربي هیوادونو کې به افغانانو ته دومره ستونزې نه پیدا کېدلې. ستا پلاره مرسته راسره وکړه. مکتب ته یې بوتلم. انګلیسي مې یو څه ښه وه. امتحان یې رانه واخیست او په 10م صنف کې یې ونیولم. هلته ما یو واقعي ښار ولید، هوایي سړکونه، تر ځمکې لاندې روان اورګاډي، ښکلي تعمیرونه. دا هر څه عصري جوړ شوي وه، خو ما دومره خوند نه ورڅخه اخیست. زما په زړه کې به تر کلي وتلی زوړ چمبر ولاړ و او ډېر وخت به مې د رڼا په اړه فکرونه وهل. زه به غلی وم، خپل درسونه به مې ویل او زړه ته به مې ډاډ ورکاوه چې 2 کاله دومره وخت نه دی. له رڼا سره به واده وکړم او هڅه به مې دا وي چې هغه هم لندن ته راولم. 1 کال و او زه 11م ته کامیاب شوم. تر دې دمه مې انګلیسي ښه شوې وه او په درسونو کې هم بد نه وم. هغه وخت په ټول غزني کې ټلیفون نه و. مسافرو ته به لیکونه یا فیتې کیسټې ورلیږل کېدلې او که به خبره ډېره بیړنۍ وه نو د یوه ټلیفون لپاره به خلک پاکستان ته تلل. په 1 کال کې مې یوازې 1 ځل پلار له کوټې ټلیفون راته وکړ. دا ډېر وغږېد. د کور ټول احوال یې راکړ، خو کله چې مې د رڼا پوښتنه ورنه وکړه اړیکه پرې شوه. 8 میاشتې نورې هم ووتې. 2-3 لیکونه مې د پېښور له لارې د خپلو خپلوانو په پته کور ته ولیږل، خو ځواب یې رانغی. زه خواشینی وم، زړه مې له اندېښنو ډک وه، خو بیا به مې هم ځان ته ډاډ ورکاوه چې پلار مې ژبه راسره کړې او دی به له خپلې خبرې نه اوړي. 1 بله میاشته مو ووته. ما 12م نوی خلاص کړی و او پوهنتون ته مې تیاری نیوه چې یو مازدیګر ستا پلار یو پاکټ راته ونیو. پر پاکټ د پاکستان او لندن د پوسټ ټاپې لګېدلې وې. خپلې کوټې ته لاړم. په بیړه مې پاکټ خلاص کړ. یوازې 1 پیته پکې وه. پیته مې ټیپ ته ور واچوله. ښه مې په زړه دي. د عبدالله مقوري وه سندره وه، هر څه به هیر شي نه هیریږي وطن، د مسافرو به یادیږي وطن. بیا یو دم ساس قطع شو. پلار مې د سلام په ویلو سره خبرې پیل کړې. غږ یې خواشینی و او د کور د حال احوال په اړه لنډ وغږېد. وروسته یې په غریب کې یوه خبره له خولې راووته. زویه، رڼا ناپاکه وخته. هغه یې له خیرو چرسي سره په کادانه کې ونیوله. ما به څه حال درلود؟ په دې ځام نه پوهېدم. لیونی وم، په سد وم که نشه. خدای خبر دومره پوهېدم چې هېڅ څه نه وینم. په زړه کې بیداره وم، خو لاس او پښې مې له حرکته لوېدلې وه. وخت هم نه راته معلومېده. سهار و، غرمه وه که ماخوستن، هر څه تک تور برېښېدل. زړه مې راته ویل چې چیغه کړه، خو له خولې څخه مې غږ نه راووت.
پر مټ مې خوله ولګوله، خو د درد احساس راته پیدا نه شو. نه پوهېدم چې څومره وخت به وتلی و، خو یو وخت مې یو تت ساز غوږ ته راته او چې کله مې سترګې رڼې کړې، پر کیڼه خوا ړنګ پروت وم. په زړه کې راتېره شوه، آیا خوب مې لید؟ ژر مې د ټایپ پر بټنه ګوته کېښوده، پیته مې مخکې تېره کړه او کله چې مې د سر له خوا پر دوهمه بټنه فشار راوړ، د پلار غږ مې واورېد. هغه یې له چرسي خیرو سره په کادانه کې ونیوله. د غزني په اولیاو قسم درته خورم، که زما په ویلو کې کوم شک درلویږي، د خپلې مور خبره خو به منې. په فیته کې یوه لنډه وقفه راغله، بیا مې مور یوازې یوه خبره وکړه، رښتیا وایي. وروسته یو دم وژړل، بیا ټیپ بند شو. یو لنډ ساز راغی او وروسته له هغې د ریکارډ سویچ وهل شوی و. لومړی مې د غوا رمباړه واورېده، بیا د ماشومانو د لوبو شور و ماشور، ورپسې د چلم د څه کولو غږ، ټوخی او دا جملې: زه خیر محمد یم، د کونډې لور چا نه کوله، هیله یې ختلې وه، زه ورباندې مهربانه شوم، رڼا اوس زما ښځه ده. له دې وروسته هېڅوک هم نه و غږېدلی. د پیتې دواړه خواوې د مقوري له سندرو ډکې وې. ما ماته خوړلې وه، له ځانه، له رڼا او له وطنه مې ورټ وشو. په خیال کې مې رڼا څو ځله تر غاړې ونیوله، هغې به لاس او پښې وهلې، لارکته به ولوېده، خو ما به بیرته را ژوندۍ کړه او بیا به مې د هغې غټې خړې سترګې په ګوتو را وویستې. ما ته ژړا راتله، خو ژړلی مې نه شوی او دا تر ټولو تریخ درد و. جمال یوه سړه ساه واخیسته او خپلې خبرې پسې وغځولې. له هغه وروسته مې په زړه کې د رڼا په ځای تیاره خوره شوه. آن د قرهباغ نوم هم بد را باندې لګېده او فکر مې وکړ چې خدای زما لپاره کومه خوشحالي نه ده لیکلې. جمال خپل تندي ته لاس ونیو، یوه شیبه غلی و، خو بیا یو دم وژړل. ګلالۍ په بیړه هغه ته وکتل. جمال په ژړا کې چیغه کړه: خو دا هر څه درواغ و، پلار مې دوکه راکړه، د خپل قسم مات کړ، رڼا پاکه وه. جمال د یو ماشوم غوندې ژړل او د ګلالۍ سترګې هم له اوښکو ډکې وې. ښه شیبه ووته او بیا جمال په غریو کې وویل: دا زما د پلار لخوا یوه جوړه شوې ډرامه وه، بله چاره یې نه لیده. چرسي خیرو ته یې 2 لکه روپۍ ورکړې وې، یوازې په دې خاطر چې له رڼا سره واده وکړي. کونډې هم څه نه وویلي، دا یې خپله پرده ګڼله. هغه پوهېده چې یوه بدنامه نجلۍ له چرسي خیرو پرته بل څوک نه کوي. بوډۍ د غمونو له لاسه دومره بېسکه شوې وه چې د خپلې لور د واده په 2مه یې ساه ورکړه. رڼا، ته به ما وبښې؟ جمال په زوره وژړل او خبرې پرې شوې. ته تر ډېرو ژړل. وروسته یې د څادر پیڅکه په خپلو سترګو تېره کړه. پرته له دې چې ګلالۍ ته وګوري، ورو یې وویل: په دې خبره ټول کلیوال پوهېدل، خو زما د پلار له ویرې چا څه نه راته ویل. ځان ته یې جنجال نه پیدا کوه. خبره هم تېره وه او زه وروسته پوه شوم چې پلار مې ولې له کلیوالو سره ګوښې نه پرېښودم. حالات نه و خراب. دی ویرېده چې څوک به د رڼا نوم منځ ته راواچوي او د ده دروغ به سپین شي. آن کله چې په لندن کې وم، قرهباغ ته زما په راتګ نه و خوشحاله. بانه به یې دا وه چې حالات ښه نه دي، خو کله چې مې له تا سره کوژده وکړه بیا هېڅ خبره نه وه. جمال ولاړ شو. ګلالۍ ته یې وکتل. د سوځېدلې پلتې سره او تته رڼا یې پر مخ لګېدله. ورو یې وویل: کومه بله پټه خبره نشته. په څه چې زه پوهېدم اوس تا هم پوهېږي. ستا خپله خوښه. تر سهاره وخت لرې، فکر وکړه، تصمیم دې خپل دی. زه به تر 8 بجو درته ماتلی یم. جمال ګام واخیست، ورته یې لاس ور وغځاوه، خو یو دم ودرېد او ویې ویل: هو رښتیا، یوه خبره مې هیره شوه، پاڼه هم را سره بیا یم. ګلالۍ په حیرانۍ ورته وکتل. جمال زیاته کړه: ما لندن ته 2 ځله ټلیفون وکړ، ملګري د خدای ژوندي لري. 2 اونۍ مخکې مې رڼا ته پاسپورټ جوړ کړ. اوس 6 میاشتنۍ ویزه ورته راغلې ده. بیا به یوه دایمي چاره وکړم. غواړم چې پاڼه د خپل اولاد غوندې وروزم. خدای مهربانه دی، ګوندې رڼا به مې د هغې په خاطر وبښي. جمال دا وویل، مخې واړاوه او پر زینو ښکته شو. سهار په 8 بجې یو کوچنی موټر له کلي ووت. شیبه وروسته د یوې ټیټې غونډۍ خواته ورتاو شو. له موټره 3 تنه ښکته شول: جمال، ګلالۍ او پاڼه. ګلالۍ د موټر تر څنګ ودرېده، خو وړه نجلۍ او ځوان د غونډۍ سر ته وختل. دوی لنډه شیبه د یو قبر تر څنګ کېناستل.
د قبر پر سر تړلې سپینه ریتاړه لا پاکه وه او پر خړه خاوره یې د نورو قبرونو غوندې بوټي نه ور اشنه شوي. جمال او پاڼې وشې به اوښکې تویې کړې او بیا مخ پر زوړ د موټر خواته ګړندي روان شول. خو نجلۍ به کله کله شاته مخ ور واړوه او شنو زرغونو جنډو ته به یې وکتل. په برج کې 2 تنه ولاړ وه، یو په عمر پوخ چاغ او ګردی سړی او بله هم یو سپین سرې ښځه. د دوی سترګې له اوښکو ډکې وې. ورو ورو یې ژړل او په موټر پسې تر هغو کتل چې تر یوې غونډۍ پناه شو. د زرپاڼې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو د رڼا ناول 8مه وروستۍ برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر یو ځل بیا چې له یو نوي ناول سره ستاسې درانه چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لوی او مهربانه څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او یاد اوسئ. د خدای په امان.